أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ډېرو خوږو عزتمنو د ډېر محترم وکیل صاحب واحد زوی او د اولمپیک رئیس امور نږدې ملګری عزیز ملنګ او بل د ولایتي شورا پخوانی رئیس د ټولو په اجازه او ټولو ته مبارکي یم. الله پاک ته دغسې ورځې په هر چا راولي او هر وخت یې خدای راولي. داسې کورونه ډېر بهتر دي. هغوی عزتمنو دا چې ناتیا کلام د پوره موږ بلنه شوې ده، خو دلته د قرآن پاک ختم وشو. موږ غواړو چې اول د کلام الهي د پوره یو څه ډالۍ وړاندې کړو. تاسو په اجازه او ځان خبر کړ د قرآن په فضیلت او چې محکم دي شي دنیا او آخرت. آیاتونه یې د پاکې مینې ډک دي او هر یو لفظ جدا لري خوږ لطف او مبارک دي سینې د حافظانو او بارانونه پرې ورېږي د رحمت. مبارک دي سینې د حافظانو او بارانونه پرې ورېږي د رحمت. چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی زار. چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی زار. چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی. په کتابونو کې استاد دی دا کلام دی پاک اکبر دی دار. په کتابونو کې استاد دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی دار. ولا علومو کې ممتاز دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی. ښکلی لارښود په دې جهان د بحرو بر دی دا کلام الله پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی زار. چې نظر شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام دی پاک اکبر دی دا کلام دی پاک اکبر دی زار. په کتابونو کې استاد
خود په دې جهان د بحرو بر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی د مینې ډکې آیاتونه دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی کړه یې په خوند تلاوتونه دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې په راوړلو یې جبریل امین رهبر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی د مینې ډکې آیاتونه دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی کړه یې په خوند تلاوتونه دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې په راوړلو یې جبریل امین رهبر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی د زړه په مینه قرآن لوله دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې پرې نقد عرب ګوله دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی د زړه تسکین دی او یخوالی د نظر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی چې نازل شوی په نبي خیر البشر دی دا کلام د پاک اکبر دی دا کلام د پاک اکبر دی ډیره زیاته مننه د قاري صاحب عارف ګل او همداراز د حاجي ولی رحمان نه چې په غبرګو اوازونو کې دا خوږ او